سلامونه ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ سي. افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نیدرلینډ ته ماته ورکړله. تر دې وړاندې انګلینډ، پاکستان، سریلانکا لوبډلې ته هم سترې ماتې ورکړې وې. افغانستان په دغه نړیوال جام کې ډېر خوندورې په زړه پورې لوبه وکړله چې سترو لوبډلو ته یو سترې ماتې ورکړلې. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې دا درېیم نړیوال جام دی چې پکښې لوبېږي. تر دې وړاندې په دوه نړیوال جامونو کې افغانستان کرکټ ملي لوبډلې صرف یوه لوبه ګټلې وه چې د 2015 نړیوال جام کې د سکاټلند خلاف لوبه ګټلې، خو د 2019 نړیوال جام کې به افغانستان هیڅ لوبه نه وه ګټلې. د 2023 نړیوال جام کې به افغانستان کرکټ ملي لوبډله په پوره سوچ سره راغلې ده. یوازې نه چې افغان کرکټ ملي لوبډله په روان نړیوال جام کې 4 لوبې ګټلې دي. د افغانستان کرکټ مینوال هیله مند دي چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د روان نړیوال جام سیمي فاینل لوبو ته هم لاره پیدا کړي. او بل د خوشحالۍ خبر هم دا دی د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې چې تېره شپه نیدرلینډ لوبډلې ته ماته ورکړه، نو د 2025 چمپیون ټرافۍ ته هم لاره پیدا کړله. دغه چمپیون ټرافۍ چې د پاکستان په کوربهتوب ترسره کېږي، د ورلډ کپ 8 غوره لوبډلې به پکښې لوبېږي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله تر اوسه په چمپیون ټرافۍ کې نه ده لوبېدلې. دا به لومړی ځل وي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په چمپیون ټرافۍ کې لوبېږي. ټولو هېوادوالو ته دغه مبارک وي چې افغان کرکټ ملي لوبډله چمپیون ټرافۍ ته ولاړله او هلته به د افغانستان استازیتوب کوي. او نن هم په نړیوال جام کې دوه ډېرې خوندورې په زړه پورې لوبې روانې دي چې پاکستان او نیوزیلینډ لوبډلې سره مخ شوي دي چې د پاکستان لوبډلمشر بابر اعظم د لوبې ټاس وګټئ، په خپله د توپ اچونې پرېکړه وکړه. د نیوزیلینډ لوبډلې بیا د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره په 500 اورونو کې 402 منډې جوړې کړلې. د 402 منډو هدف په تعقیب کې پاکستان لوبډلې ډېر خوندور په زړه پورې سټارټ واخیستی، که څه هم د دوی په لیست توپوهونکي ډېر ژر د لاسه ورکړي، خو بابر اعظم او فخر زمان بیا ډېره خوندوره په زړه پورې ملګرتیا وکړله. 160 منډې جوړې کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. 23 اوره پای ته رسېدلی دی. او په دویمه لوبه کې بیا استرالیا او انګلینډ لوبډلې سره مخ شوي دي چې استرالیا لوبډلمشر ټاس وګټئ، په خپله د توپونې پرېکړه وکړله. په ټاکل شویو 500 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 280 منډې جوړ کړې. انګلینډ لوبډله اوس مهال بیټینګ کوي، کوم لوبغاړی د لاسه نه دی ورکړی. 10 منډې دي، 15 اورونه پای ته رسېدلي دي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده، په چینل کې نوي یاست نو حتما موږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. که مو د فیسبوک پیج تر اوسه نه یې فالو کړی نو حتما موږ فیسبوک پیج هم در سره فالو کړئ.